الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى من تبعه إلى يوم الدين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد ورونو داراتلون کی بیان هم د دې امت تاریخ دی هغه چې زموږ زړونه غواړي چې حادثات او وقایع یې واورو او په امامانو او خلفاو راشدینو پسې د دې امت اقتدا وکړو او اوس په دې پتو کې د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما سیرت واورو او پوه به سو چې زموږ سلف صالح څنګه ژوند کاوه عمل یې څنګه و جهاد یې څنګه و او فتوحات یې څنګه و او دین د اسلام یې څنګه نشر او تر موږ پورې راورساوه او دا سیرت د هغه دوو غوره اصحابو دی چې پس له رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دې امت علمبرداران او پیشوایان دي اوس به د هغه زمانې او وخت بیان درته وکړو چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په وفات پورې مشته ده پس له وفات څخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دوره د خلافت او حکم د خلفاء الراشدین المهدیین شروع کیږي هغه خلفاء الراشدین چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته امر کړی دی چې په دوی پسې اقتدا وکړو او د دوی متابعت وکړو او د الله عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې مسلمانانو ته بیرته هغه خپل عزت راوګرځوي ورونو لکه څرنګه چې په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې مو واورېدل چې اول خلیفه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو طبیعتا زموږ بیان د هغه رضی الله تعالی عنه په باره کې دی او د مخه تر دې چې په بیان د هغو واقعاتو چې پس له رحلته د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پیښ شوي دي شروع وکړو اول به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مختصره سوانح بیان کړو ابوبکر چې نوم یې عبدالله دی د ابو قحافه زوی دی او د ابو قحافه نوم عثمان دی نو ابوبکر یعنی عبدالله ابن عثمان ابن عامر چې په قوم قریش دی او په نسب کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په مره ابن کعب کې یو ځای کیږي چې مره د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د نیکګانو څخه دی او ابوبکر د فیل تر کال 2 کاله وروسته زیږېدلی دی نو دی تر رسول صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله کشر دی غنی او مالدار سړی و د غریبانو سره کومک کاوه د میلمنو یې احترام او عزت کاوه ښه او د غوره اخلاقو خاوند و د مخه تر اسلام هم په ښو اخلاقو مشهوره و او د ده دغه ښه اخلاق پس له د ده د اسلام څخه ډېر او په واضح شکل ښکاره سوه دی رضی الله تعالی عنه هغه اولین نفر د نرانو څخه دی چې مسلمان شوی دی مګر اولین د بشر چې اسلام یې راوړی دی خدیجه رضی الله تعالی عنها ده او بیا علی رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانېدو په وخت کې هلک و نو اول د کوچنیانو چې په اسلام مشرف شوی دی علی رضی الله تعالی عنه دی او بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی او زید هم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اوسېدی نو خدیجه علی او زید رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول هغه کسان دي چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اوسېدل خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر کور د باندې او په نرانو کې اول نفر دی چې و اسلام ته داخلیږي او ابوبکر رضی الله تعالی عنه لره په دغه اسلام او مسلمانېدو کې ډېر لوی فضیلت او برتری شته هغه دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما هیڅوک و اسلام ته نه دی رابللی مګر هغه به یو څه تردد نقاش او سوال و جواب را سره کاوه بې له ابوبکر څخه نه سوال کړی دی نه پوښتنه رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته راغی ویل یا ابابکر الله جل جلاله زه د دې امت رسول کړم او دا مې وظیفه ده چې خلق و وحدانیت ته راوبولم او ووایي لا اله الا الله وانی رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بالفور او بلا نقاش وویل اشهد انک رسول الله او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه صداقت او تصدیق په ډیرو شیانو کې ښکاره سو
تر څو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اسراء او معراج په ورځ لقب د صدیق ورکړي. کوم وخت چې نورو خلقو رسول صلی الله علیه و آله وسلم کاذب بلی العیاذ بالله او دی تصدیق کاوه او ویل به صدقته، تر څو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل او ته یا ابابکر صدیق یې، او په دغه لوی او عظیم لقب سره مشهوره سو. صدیق یوازې لقب او په دنیا کې مرتبه نه ده، بلکې صدیق په دنیا او آخرت کې یوه مرتبه ده چې د نبوت چې په نبوت پسې ده. پس له نبوته بله مرتبه د صدیق ده. صدیقین په درجه کې تر شهداء لوړ دي، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خاص فضیلت کې صحیح حدیث شریف راغلی دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس له انبیاو بهتر او شتر ابوبکر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. ما وطئ الارض بعد الانبیاء خیر من ابي بکر. دا څونه فضیلت دی، دا څونه درجه ده، هیڅوک یې نه لري. دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم شاهدي ده چې پس له انبیاو څخه افضل او بهتر انسان ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی. دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه درجه او مرتبه ده. او پس له هغه چې دی رضی الله تعالی عنه مسلمان سو، یوازې په اسلام یې هم کفایت ونه کړي، بلکې فورا یې دعوت هم شروع کړي او خلق یې و اسلام ته را دعوتول. هغه د ده په واسطه او دعوت چې مسلمانان سوي دي د هغې جملې څخه عثمان ابن عفان، طلحه ابن عبید الله، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي، او داسې نور ډیر دي. دغه اصحاب کرامو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس ایمان نه دی راوړی، بلکې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمانان سوي دي. دی رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او فورا یې دعوت شروع کړي. د ده په دعوت او واسطه 15 هغه نفر مسلمانان سوي دي چې د جنت زیری ورکول سوی دي، چې عشره مبشره ورته ویل کیږي. عشره مبشره هغه 10 نفر اصحاب کرام دي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر دې دنیا و هغو ته هغه د دوی د صدق او قوي ایمان په خاطر د جنت زیری ورکړي دي. او موږ مسلمانان پر دې ایمان لرو چې دغه 10 نفر حتما جنت ته داخلیږي. خو د دغه 10 نفرو څخه 15 د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په واسطه او دعوت مسلمانان سوي دي. دا څونه درجه او مقام دی. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په آزادولو کې د مسلمان مریانو حصه اخیستې ده. هغه مسلمان مریان یا منځي چې مالک خاوند به کافر وو، د رضی الله تعالی عنه به ځینې رانیول او آزاد به کړه. د هغې جملې څخه چې د رضی الله تعالی عنه رانیولي او آزاد کړي دي یو هم بلال رضی الله تعالی عنه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ابوبکر سیدنا و اطلق سیدنا، یعنی ابوبکر زموږ سردار دی او زموږ سردار یې آزاد کړي، چې مقصد یې بلال رضی الله تعالی عنه. او بل عامر ابن فهیره دی چې دا آزاد کړی دی، او نور داسې ډیر دي چې د کفارو سره به مریان وه، د رضی الله تعالی عنه به رانیول او آزاد به کړه، چې دا کار هم د ده د فضیلتو څخه یو فضیلت دی. د سیرت او تاریخ علما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافې بیان په داسې ډول کوي چې ابوبکر صدیق نه جګ او نه ګردی و، میانه قدې و او سپین پوستی و، ډېر ډنګر و، د مخ غوښې یې ډېرې لږ وې، سترګې یې د سترګو په کاسو کې دننه وې، یعنی د ډنګرتیا په خاطر یې سترګې دننه وې. او اقنع الانف و، انف اقنع په عربي کې و هغه پزې ته ویل کېږي چې د پزې مابین یې لوړ او جګ وي، او د پزې څنډه یا د پزې سر یې د کښتې خواته راتیر وي، چې و دغه قسم پزې ته انف العربي هم ویل کېږي. او کم وخت چې ژیره یې سپینه سوه نو یې په نکروزو سره کول. دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د قیافې وصف و. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه 6 اولاده درلودل، چې 3 یې زامن وه او 3 یې لوڼې. زامن یې عبدالله، عبدالرحمن او محمد رضی الله تعالی عنهم نومېدل. عبدالرحمن او عبدالله یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره صحبت کړی دی، بې له محمد څخه چې هغه پس له وفاته څخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زیږېدلی دی. او لوڼې یې اسماء
عائشه او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهن نومېدلې. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زامن او لونې دي او د مخه تر دې چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت مبعوث کړی سي ابوبکر صدیق د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اشنای او ملګری و او دغه ملګرتیا یې ټول عمر دوام وکړي تر څو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه. او که دا خبره لا هم پر زیاته کو چې دغه ملګرتیا یې په هغه حجره مبارکه کې چې د دواړو روضه ده هلته هم دوام وکړي. او الله جل جلاله ابوبکر صدیق په قرآن کریم کې ذکر کړی دی او صاحب یې بللی دی، یعنی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې بللی دی. الله عز وجل د سورة التوبه په 40 نمبر آیات کې فرمایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اذ یقول یعنی کم وخت رسول صلی الله علیه و آله وسلم وویل یا وایي لصاحبه وخپل ملګری ته مخه پکېږه بېشکه چې الله جل جلاله زموږ سره دی. نو الله جل جلاله هم صاحب او ملګری د رسول صلی الله علیه و آله وسلم بللی دی. او کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و حبشې ته د هجرت امر وکړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هجرت وکړي او حبشې ته رهیسو. خو په لار کې ابن دغنه ولیدی چې دغه ابن دغنه د عربو د یو قبیلې سردار او رئیس و او ویل یا ابابکر چیرې ځې؟ ده رضی الله تعالی عنه ورته ویل حبشې ته ځم او د مسلمانانو د تکلیف او تریخ ژوند حال یې ورته بیان کړي. ابن دغنه ورته وویل یا والله تا غوندې سړی باید د مکې څخه ونوځې، ته کریم شریف د ښو اخلاقو خاوند او مهمان نوازه یې، تا څنګه د مکې څخه باسې؟ بیرته درځه او ته زما په جوار او ساتنه کې یې. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیرته راوګرځېدی. نو له دې جهته ده رضی الله تعالی عنه لره هغه د حبشې د هجرت اجر او ثواب شته، خو د ابن دغنه د جوار په خاطر بیرته راوګرځېدی. او بیا چې په مکه مکرمه کې ولیدل چې مسلمانانو ته ازار او تکلیف ورکول کیږي ویل یا والله ما ته دې هم هغه تکلیف راورسېږي کوم چې نورو مسلمانانو ته ورسېږي. بیرته یې هغه د ابن دغنه جوار ورد کړي او د مسلمانانو سره په هغه ازارو او تکالیفو کې تریخ ژوند تېراوه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د فضایلو څخه یو فضیلت دا دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا و مدینې منورې ته هجرت وکړي او دی هغه یوازینی شخص دی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه سفر کې د هجرت ملګری و. او د هغه سره یې 3 ورځې هغه د غره په غار کې تېرې کړې چې غار ثور ورته ویل کېږي او د مدینې منورې پر ټوله لار یې ملګری و. او الله عز وجل فرمایي اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. دا چې الله عز وجل فرمایي ان الله معنا دا هم د الله جل جلاله د طرفه یو صفت دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دپاره. ولې چې الله عز وجل داسې نه و فرمایل ان الله معي چې یوازې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ځینې مقصد دی، بلکې معنا وویل شوه چې د الله جل جلاله ملګرتیا کومک او تایید د دواړو سره دی. یعنی د الله جل جلاله کومک زما او ستا سره دی یا ابابکر. او بل دا چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور عایشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه چې د نکاح په وخت کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها عمر 9 کاله و او پس له 3 کاله یې واده کړه چې هغه وخت عمر 11 کاله و او دغه واده پس له هجرت څخه و. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره و ټولو غزاو ته حاضر شوی دی، هیڅ کله د یوې غزا څخه هم نه دی پاته شوی او په ډیرو غزاو او ډیرو سریو کې د مسلمانانو د بیرغ وړونکی او اخیستونکی هم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و. حتی د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په آخري غزا کې چې غزا د تبوک وه هلته هم د مسلمانانو بیرغ د ده رضی الله تعالی عنه څخه و. کوم وخت چې مکه مکرمه فتح شوه او بیا د حج وخت شو رسول صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې داسې حج وکړي چې هلته کفار هم موجود وي او داسې خلق هم وي چې لس ګرځي او لس طواف کوي. نو یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې دغه کال په عوض د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د حج امیر وي او په دغه کې اشاره ده
چې دی رضی الله تعالی عنه به د مسلمانانو امیر